ګاتم ګمبیر او امبیتی ریډو د استعفا لامل په ډاګه کړ. روانه اونۍ له هنده خبرونه خپاره شول چې 33 کلن ښي لاس توپوونکی امبیتی ریډو له کرکټ لوبې رخصت واخیست. ریډو چې په ښي لاس توپوهنه کوي د هندوستان لپاره یې په کورنیو او بهرنیو لوبو کې ښه کرکټ هم ترسره کړی دی. نوموړی د حیدرآباد او اندهارا پردیش لپاره په کورنیو لوبو کې ښي لاسته راوړنې درلودې. د ریډو د استعفا خبر وروسته له هغې په ناڅاپي ډول مخې ته راغی چې په روان نړیوال جام کې د زخمی شوي واجیا او شنکار پر ځای ماینګ اګروال انګلستان ته ولیږل شو. تر دې وړاندې شیکر دیوان تر زخمی کېدو وروسته چپلاسی توپوهونکی ریشاب پنټ انګلند ته وخوځېد. ریډو په خبرو کې کوم داسې څه نه ول ښودلي چې پکې د هندي بورډ سلیکشن کمیټې د بې انصافۍ اشارې شوي وي. خو نن د پخواني چپلاسي اوپنر لوبغاړي ګاتم ګمبیر لخوا له سټار سپورټ سره په شوي مرکه کېدو د ریډو استعفا ټوله ملامتیا د ټاکنو یعنې لوبډلې انتخابونکو پر غاړه اچولې. ګمبیر وایي زما په شمول سلیکټرانو ته دا د خفګان وړ ده. هغه زیاتوي ریډو یو استعداد و چې وبایلل شو. په ټاکنه کې سم قضاوت نه دی شوی. زه د دې استعفا په اړه پوره خفه یم. ریشاب پنټ او ماینګ د زخمی شویو پر ځای انتخاب شول ولی هیڅوک د ریډو ځای نشي نیولی. ګمبیر په جدیت سره وایي داسې یو لوبغاړی چې د ای پی ایل ښه دوره لري هغه چې 3 سلیزې 10 نیمه سلیزې او کم او زیات 3 زره د ای پی ایل منډې سلیزه 18 نیمه سلیزې ولري ښه لوبیږي او بیا هم استعفا کوي. دا د هند کرکټ لپاره بد خبر دی. ګمبیر چې په خپله یې هم له کرکټ مخه ښه اخیستی او اوس په ایالتي ټاکنو کې بریالی شوی او په سیاست کې ښکیل دی خو بیا هم پر کرکټ او کرکټرانو پام ساتي. نوموړی د کرکټر په صفت هم یو احساساتي لوبغاړی شمیرل شوی چې په کور دننه او نړیوالو میدانونو یې له خپلو او نورو لوبغاړو سره خوله وهله خو د کرکټ بیټ په خطا کولو سره یې خوله لا هم خلاصه شوې او نږدې په هره مرکه کې ځینې خبرې د سپورټس رسنیو د سر ټکي ګرځېدلی دی. همدا تېره میاشت یې هم د پاکستان پخواني لوبغاړي شاهد افریدي سره هم د خواله رسنیو او مرکو له لارې لانجه وکړه. د امبیتی ریډو په حق کې د ګمبیر پورته کړل شوی غږ با وخته پرېږدو چې تر شا یې څه بیانونه راځي. خو د منځني برخې توپوهونکی امبیتی ریډو په ښي لاس سره د هندوستان لپاره په 55 یوه ورځنیو لوبو کې 1694 منډې د 3 سلیزو او 10 نیمه سلیزو سره درج کړي دي.